سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت دفاع وزیر تازه د چین له سفیر سره کتنه. د طالبانو دفاع وزیر د چین له سفیر سره پر سرحدي ستونزو او د واخان پروژې په اړه خبرې کړې دي. د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت خبر ورکړی دی چې د دغې ډلې د دفاع وزیر د چین له سفیر سره د واخان پروژې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې چین په افغانستان کې د څپاند او ترینګلي امنیتي حالات له امله د واخان پروژې پرانیستې ته زړه نه ښه کوي. خو څه هم چې د اسلامي امارت دفاع وزارت په خبرپاڼه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې، خو انګېرنې دا دي چې ښایي مولا یعقوب به نوموړي ته د دغې پروژې د پیلولو د هغې د خوندیتابه لپاره ډاډ ورکړی وي. تر دې وړاندې بېلابېلو طالب چارواکو په وار وار د واخان د پروژې د ژر پیلولو په اړه خلکو ته زیری ورکړی وو. واخان د افغانستان د بدخشان ولایت او ولسوالۍ او غرنۍ سیمه ده چې د منځني اسیا په زړه او د افغانستان په شمال ختیځه برخه کې د سویلي اسیا او مرکزي اسیا ترمنځ د پل حیثیت لري. د اقتصاد پوهانو په وینا کو چیرته دغه لاره جوړه شي دا به د افغانستان د اقتصادي ودې لامل شي، خو داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه نه غواړي دغه اقتصادي لاره د افغانستان د اقتصاد د غوړېدو لامل شي. نو چین هم نه غواړي چې دغه پروژې د امنیت د خوندیتوب لپاره لازم ډاډ ترلاسه کړي. خو څه هم چې په خبرپاڼه کې ویل شوي د طالبانو د دفاع وزیر د چین سفیر ته د دغه پروژې د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړل شوی، خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې ده چې د چین سفیر ښاغلي جاوشینګ په افغانستان کې سرتاسري امنیت د اقتصادي او سوداګریزو پروژو لپاره یو مهم فرصت یاد کړی او ویلي دي چین له سیاستونو ورخوا له افغانستان سره خپلو تاریخي همکاریو ته دوام ورکوي او په سوداګریز اقتصادي مسایلو او نورو ورته برخو کې هر اړخیزه همکاریو ته چمتو دی. د اقتصاد پوهانو په باور کو د واخان پروژه په بریالي توګه پر مخ ولاړه شي نو ورسره به نه یوازې د افغانستان اقتصادي ستنې پیاوړې شي بلکې ډېرو خلکو ته به د کار او روزګار زمینې هم برابرې شي.